تازه نوی او په زړه پورې خبر ولسمشر محمد اشرف غني چرته تللی طالبانو ته څه پیغام لري او د هیواد د پرمختګ لپاره یې څه خبرې کړي دا هر سراسره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم ولسمشر محمد اشرف غني په جاپان کې له یوې جاپانۍ خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې که دا ځل ولسمشر شوم له طالبانو سره مخامخ خبرې کوم او دوی هم باید ژوند وکړي ولسمشر محمد اشرف غني د نوي امپراتور د تاج په سرولو په مراسمو کې د ګډون په مخه وړمه ورځ د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره تر لیدنې وروسته په 15 ورځنی سفر جاپان ته لاړ نوموړي د تیکی آسیان ریویو په نوم له یوې جاپانۍ خپرونې سره مرکه کړې او هلته یې ویلي که دا ځل ولسمشر شوم د یوې اونۍ په ترڅ کې به له طالبانو سره مخامخ خبرې کوم طالبان هم باید ژوند وکړي او راویښ شي دی زیاتوي که طالبان راویښ او په دې پوه شي چې که لته او تریخوالي لاس واخلي نو په دې صورت کې به یې ډیری افغانان هرکلی وکړي او خپلې غیږې به ورته پرانیزي نوموړي له طالبانو سره د سولې په اړه ویلي چې له دوی سره داسې سوله باید وشي چې په راتلو یې په افغانستان کې په بشپړه توګه امنیت تامین شي ښاغلي غني زیاته کړې د یوې تلپاتې او برومندانه سولې د راتګ لپاره باید طالبان له نورو نړیوالو ترهګرو ډلو لاس واخلي او تاوتریخوالي پرېږدي همدارنګه اشرف غني په دې مرکه کې ویلي چې له جاپان سره به د موټرونو او د صنعت او پراختیا د مرکز په توګه کار وکړي او په دې برخه کې به له دوی سره اړیکې پراخې کړي ښاغلي غني دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې له ټاکل شوې نیټې وځنډېدې او معلومه نه ده چې څنګه او کله به اعلانېږي بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله هم تور پورې کړی چې ګواکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي مرکز د خونې قلفونه مات شوي او د یوه ټیم په ګټه هلته درغلي شوې ده نو مینه او مننه چې ویډیو مله سره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې